لویه پروژه ده او د افغانستان او د سیمې لپاره یوه ډیره ګټوره پروژه ده. د ټاپي پروژې په اړه معلومات راوړي. د کونړ ټي وي درنو لیدونکو سلامونه. خدای دې وکړي تاسې ټول به راته روغ یاست. یو ځل بیا یې زهر ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې او دا ځل هم د یوې نوې خپرونې سره یو له داسې خپرونې سره چې زموږ د ټولو افغانانو ارمانونه همدا دي چې موږ به کله د هیواد د آبادۍ زیری ورو او د هیواد په ګوټ ګوټ کې چې آبادي ترسره کیږي او د هیواد په ګټه او د وطن په ګټه کوم کارونه ترسره کیږي کونړ ټي وي به د هر چا څخه مخکې له تاسې سره شریکوي او تر تاسې به در رسوي. درنو لیدونکو نن مې درته د ټاپي پروژې په اړه معلومات راوړي دي چې دا ډیره یو لویه پروژه ده او د افغانستان او د سیمې لپاره یوه ډیره ګټوره پروژه ده. په نن خپرونه کې راځئ دا تشریح کوو چې ټاپي پروژه افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ته څومره ګټه لري. په نن خپرونه کې خپرونه تر پایه وګورئ، تاسې به وپوهیږئ چې ټاپي پروژه واقعیت هم د سیمې لپاره نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره یو له ګټورو پروژو څخه ده. ټاپي پروژه د سیمې د انرژۍ او پرمختګ یو ستر فرصت. ټاپي پروژه د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د انرژۍ د لیږد لپاره یوه ستره طرحه ده. دا نللیکه د ترکمنستان د ګازو زیرمو څخه د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته غځول شوي چې د ترکمنستان څخه ګاز راځي افغانستان ته، د افغانستان د پاکستان ته ځي، د پاکستان نه بیا هند ته ځي. درنو لیدونکو د دې سترې پروژې اوږدوالی نږدې 1800 کیلومتره دی او د ګاز لیږد لپاره د سیمې هیوادونو ته اقتصادي او ټولنیزې ګټې وربخي. 1800 کیلومتره دا ډیره لویه پروژه ده. د دې نللیکې اوږدوالی ټاپي نللیکه د ترکمنستان په خاوره کې 140 کیلومتره اوږدوالی لري چې بیا د افغانستان له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه په تیریدو سره 215 کیلومتره اوږده ده. دغه نللیکه د پاکستان په خاوره کې له کوټې څخه د ملتان تر ښاره پورې 800 کیلومتره اوږده ده او په پای کې د هند فزلیکا ښار ته رسیږي. د دې پروژې لګښت او ګټې څه دي دوستانو؟ راځئ اوس په لګښت او ګټو باندې غږیږو. ټاپي پروژه د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت بشپړیږي. افغانستان به د دې پروژې له لارې هر کال شاوخوا 500 میلیونه ډالر د ترانزیت حق ترلاسه کوي. مثلا د ترکمنستان نه افغانستان ته راځي، د افغانستان په څو ولایتونو تیریږي، همدغه افغانستان چې کومه لاره ورکوي چې هند ته دغه پروژه ورسیږي، هم د دغې لارې به 500 میلیونه افغانستان ته ورکول کیږي. سربیره پر دې د ګازو ترسره کولو په برخه کې افغانستان ته ځانګړې ګټې شته. افغانستان ته ځانګړې ګټې شته. په لومړیو 10 کلونو کې به 500 میلیونه متره مکعبه ګاز افغانستان ترلاسه کوي او په راتلونکو 20 کلونو کې به دا کچه تر 1 میلیارد متره مکعبه پورې لوړه شي. یعنی 20 کاله وروسته به بیا افغانستان 1 میلیارد متره مکعبه ګاز ترلاسه کوي چې شاید هغه وخت سره بیا ټول هیواد ته ورسیږي. د ټاپي پروژې د ګاز د لیږد ظرفیت ټاکل شوې ده چې ټاپي پروژه هر کال 33 میلیارده متره مکعبه ګاز د سیمې هیوادونو ته ولیږدوي. د دې پروژې د عملي کېدو په لومړي پړاو کې به 10,000 شاوخوا 10,000 افغانانو ته د کار زمینه برابره شي. یعنې اوس دا چې کار هم پرې روان دی ډیرو افغانانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. ټاپي پروژه یوازې ګاز نه بلکې پرمختګ هم دی. ټاپي پروژه
یوازې ګاز نه بلکې پرمختګ هم دی د ټاپي پروژې د ګاز د لیږد ترڅنګ د سیمې د پرمختګ لپاره نوې لارې پرانیسي. یعنې د سیمې د پرمختګ لپاره د اقتصادي ودې لپاره نوې لارې پرانیسي. په دې پروژه کې به 1500 میګاواټه برېښنا د ترکمنستان څخه افغانستان او پاکستان ته ولېږدول شي چې د همدغې برېښنا مصرف به ترکمنستان په غاړه اخلي. مالی مصرف به ترکمنستان کوي، افغانستان او پاکستان ته به دغومره برېښنا ورکوي. د دې ترڅنګ د نوري فایبر مزی د ټاپي نللیکې ترڅنګ وغځول شي چې سیمه به د عصري ټکنالوژۍ سره له لارې سره ونښلول شي. یعنې ټوله سیمه به د ټکنالوژۍ په ظرفیت باندې ونښلول شي او سیمه به د یو بل سره ډېر زیات روابط هم ولري. ټاپي د سیمې د هیوادونو لپاره یوه هیله ده او دا هیله انشاءالله پوره کیدونکې ده. ټاپي پروژه به د اقتصادي پرمختګ ترڅنګ د خلکو ترمنځ اړیکې هم پیاوړې کړي. د دې ترڅنګ د دې سترې پروژې پیل د سیمې هیوادونو لپاره د سولې او ثبات یو مهم ګام دی. کله چې دا ستره پروژه ترسره شي، ترکمنستان، افغانستان، هند او سربیره پاکستان دوی نو مجبور دي یو بل ته غاړه کیږدي، سوله امن رامنځته کړي او د سولې او ثبات یو ګام دی. درنو لیدونکو، دغه د ټاپي پروژې معلومات چې ما اظهار ارمان در سره شریک کړل. په راتلونکي کې به هم تاسو سره داسې ډېر معلومات شریکوو. تاسې هم په کمنټ کې را سره شریکوئ چې په کومو برخو کې تاسې ته لا ډېر معلومات شریک کړو. تر بیا ښې چارې.